السلام علیکم مینوالو، امجد خان یم. تاسو ګورئ زموږ خپل ټي وي مینوال یو ځل بیا د خپل کلي ګودر ته راغلي یو او تاسو ته مو یو بدله موسیقي دي، پر موسیقي خیر نه زمزمې مو درته راوړلي دي. عبید خان را سره ولاړ دی، د په خوږ اواز باندې به تاسو دغه زمزمې اورئ. په ترنم کې به یې اورئ، د پکې شپېلۍ سره هم نغمې ویلي دي، ټپې پکې هم کړي دي او غزلې پکې هم ویلې دي. نو دا تاسو د ټول لپاره ډالۍ دی او خاص کر مسافرونو لپاره، ځکه چې عبید وایي زما طرف نه مسافرونو ته ټول ته سلامونه، او دا مسافرونو ته ډالۍ دي زما د طرف نه. نو مسافرونه یې د ده ډالۍ قبوله کړي او نور دی وایي چې زه خبرې نور نشم کولی، میلس کولی چې خبر نشم کولی. نو بس د ده طرف نه سلامونه قبول کړئ او د خپل ټي وي طرف نه هم سلامونه قبول کړئ. ډېره مننه، ښاد آباد او بریالي اوسئ. مونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی، واده کوي خو د راتلو نه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی، زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. راشه چې ما دل نظر کم د بڼو په سکو، راشه چې ما دل نظر کم د بڼو په سکو، چې د سارا د سپیلنو نه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی، زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. واده کوي خو د راتلو نه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. او خدای دې دا کاڼې زړګې صبر قدمینې پنو، او خدای دې دا کاڼې زړګې صبر قدمینې پنم. هغه خلصارو لیوانو ته د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی، زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. واده کوي خو د راتلو نه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. دا ستا په نوم به یې سرونه او تندې ماتول، او دا ستا په نوم به یې سرونه او تندې ماتول، چې دایریا د خپلې دونه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی. واده کوي خو د راتلو نه د قسم کړ دی. زمونږ د کلي دا کوڅونه د قسم کړ دی.